سنتلا په پاکه او سپېڅلې نامه ټولو محترمو ځوانانو راغلو کدرونو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې د جمعې مبارکې دغه رنګینه مازدیګرۍ به مو په خیر خوښۍ او خوشحالۍ راپیل کړې وي او په پوره انرژي به راغلي یاست. لومړی خو ټولو ځوانانو ته مشرانو ته کدرونو ته ښه راغلاس وایم او خدای الله پاک دې د دغه هر قدم اجر درته درکړي. ډېره زیاته مننه. هغه ځوانان راغلي دي چې واقعیت د حساب ځوانان دي، د کار او وړتیا ځوانان دي. کور مو آباد، نړۍ مننه، ژوندي اوسئ، په خیر راسئ. راځو د نن ورځې علمي سیمینار په یوه جمله باندې راپیلوو چې What is artificial intelligence؟ مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده؟ مخکې تر دې چې ولاړ شو د مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې وغږېږو، ما مهمه وګڼله چې د انساني ځیرکتیا په اړه باندې وغږېږو، ځکه مصنوعي ځیرکتیا د انساني ځیرکتیا محصول دی. نو را به شو د هیومن انټلیجنس څخه بیا را شروع کړو چې انساني ځیرکتیا څه شی ده. راځو بلې برخې ته. الله پاک د انسانانو د پوهولو لپاره نړۍ ته درې سرچینې راستولي دي. لومړنۍ د پوهولو سرچینه چې د هغه دین دی. دا چې دین څه شی دی په لنډه یوه جمله کې واضح کوو. د الله پاک له خوا څخه د پیغمبر په مرسته د کتاب په توسط باندې د خپلو بندګانو او مخلوقاتو د ژوند د طریقې صحیح او کاملې تشریح ته دین ویل کېږي. په هغه کې الله تعالی رسول او کتاب دغه درې اساسونه او بنسټونه له یو بل سره په تماس کې دي او د دغه لارې د لومړي ځل لپاره د ځمکې پر مخ باندې انسان ته الله پاک په دغه پوره کې د ژوند کولو لارې چارې ورته وروښولې. وروسته کله چې دین لږ څه مخته ځي، انسانان د دغه طبیعت او نړۍ په کې د ژوند کولو په طریقه باندې پوهېږي، بیا پوښتنې ورته پیدا کېږي. د هماغه پوښتنې مجموعې ته فلسفه ویل کېږي چې وروسته بیا فلسفه په وجود باندې راځي. راځو د فلسفې لنډه پېژندنه به داسې وکړو چې د ولې څنګه او څه شي د پوښتنو مجموعې ته فلسفه ویل کېږي. موږ ولې الله پاک پیدا کړي یو؟ ولې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي دي؟ ولې موږ باید خوراک او څښاک وکړو؟ ولې عبادت کوو؟ ولې په دې نړۍ کې موږ تاسې کاملا ژوند مو دایمي نه دی؟ دا هغه پوښتنې دي چې بعض بیا وروسته پر فلسفه باندې څېړل کېږي. اوس مهمه دا ده چې دا پوښتنې ته څوک جواب وایي. د دې پوښتنو جواب لپاره ساینس په وجود باندې راغلی دی. نو اخرنۍ سرچینه د انسانانو د پوهولو لپاره هغه چې په الله پاک پیدا کړې ده هغه ساینس دی. ساینس په څه معنا؟ هر هغه څه ته چې موږ او تاسې په اړه باندې معلومات ولرو هغه ته ساینس ویل کېږي. ساینس هغه وسیله ده چې موږ تاسو ته د دین او فلسفې ثبوتیک او تجربې په برخه موږ تاسو ته پر مخ باندې وړي. موږ ته دین او فلسفه دواړه په تجربه باندې ثابتوي. ساینس پرته له تجربې څخه پرته له ثبوت څخه نه منل کېږي. نو لومړی انساني ځواک الله تعالی موږ تاسو راځو. الله تعالی طراح دی، خالق دی. د چا؟ د انسان. انسان الهي روبوټ دی. دا چې باس موټر ټکنالوژیکي دي، لغتونه هماغه اړخ ته دي. دین د انساني روبوټونو سیستمي سافټویر دی. لکه څنګه چې یو کمپیوټر د چلولو لپاره دغه مشینري د چلولو لپاره یو سافټویر ته اړتیا لري، یو وینډوز ته اړتیا لري، دغه انساني روبوټ هم د چلولو لپاره د دغه دولس سیستم، انسان وجود له دولس سیستمونو څخه جوړ دی. هر سیستم مختلفې برخې لري. د دغه ټولو سیستمونو د چلولو لپاره یو دانه سافټویر ته ضرورت شته. هغه الله تعالی زموږ او ستاسې په مغز کې نصب کړی دی. کنټرولونکی یې هماغه دی. بل فلسفه د انساني سیستم ناجوابه پوښتنې دي. هغه پوښتنې چې انسان په مغز کې پیدا کېږي د ده د ژوند د طریقې اړوند هماغه ته فلسفه ویل کېږي. او ساینس د انساني روبوټ په مغز کې موجوده ډیټا ده. هر هغه څه چې موږ تاسې په مغز کې لرو هماغه ته څه شی ویل کېږي؟ ساینس ویل کېږي. چې په اړه یې معلومات ولرو. د ساینس تولیدات د لومړي ځل لپاره موږ تاسو ویل ساینس د انساني روبوټونو لپاره خلق کړل شوی دی. او لومړی اساس یې د ځمکې په دغه کره کې انسانان ویشي. لومړی فکر رامنځته شوی دی.
دوهم فکر په کتابت باندې اړول سوی دی، د کتابونو په وسیله باندې دغه د انساني فکرونو سره رايوځای سوي دي چې دغه د مستندوالي لومړنۍ مرحله ده. دوهم کتابت کمپیوټر ته تبدیل شو. کتابونه مختلف کتابونه که چیرې موږ تاسې پخواني زمانو ته ولاړ سو، په هماغه وختونو کې یو کس کولی سو چې 15 شپږ 10 15 شل کتابه له ځان سره وګرځي، یو کوچنی کتابتون به ولري. اما نه یې څه کولی چې په هر وخت کې په هر ځای کې په دومره زیاته کچه علومو ته کتابونو ته لاسرسی ولري. وروسته کتابت کمپیوټر ته تبدیل شو چې دا په انساني خلقت کې تر ټولو ستر انقلاب هغه د ټکنالوژۍ په مرسته باندې په وجود باندې راغلی. وروسته پر دې برخه باندې لا هم زیات د ویښو انسانانو له خوا څخه هغه انسانان چې یا هغه انساني روبوټونه چې د هغوی مغزي سافټویرونه یې په واقعیت سره فعاله وو او کار یې کوي، هغه راولاس انټرنیټ یې رامنځته کړ. د انټرنیټ نړۍ دغه ټوله نړۍ یې په یو کلي باندې تبدیل کړله چې په میلیونونه کتابونه په یوه کمپیوټر کې په یوه ټلیفون کې له یوه ادرسه څخه موږ تاسې کولی سو بغیر له وزن څخه، بغیر له بار څخه، بغیر له تکلیف څخه یې موږ تاسې له ځان سره وګرځوو. تاسې د هر یوه په جیب کې چې اوس کوم ټلیفونونه دي، زه مطمئن یم چې تاسې کولی سئ چې په میلیونونو کتابونه پکښې ځای پر ځای کړئ، نه ورباندې درنېږي، نه ورباندې حجم وزن یې ورباندې ډېرېږي، او نه هم تاسې د ستړیا احساس ورباندې کوئ. که چیرې وغواړئ چې دغه دورې ته موږ تاسې ولاړ سو، نه سو کولی چې تر 10-15 کتابه له ځان سره اضافه وګرځوئ. خو دا د انساني هوش د انساني ځیرکتیا محصول چې دغه شانې په وجود لري. بل پرمختګ سرچ انجنونه رامنځته سوه. دا سرچ انجنونه څه ته ویل کېږي؟ ګوګل یې لومړی بنسټ کړ. ګوګل په انساني تاریخ کې د ساینس په برخه کې د معلوماتو او ډیټا د راغونډولو او د اسانولو تر ټولو هغه ستره کارنامه وه. وروسته انساني هوش مصنوعي سو. په 2021 کال کې انساني هوش مصنوعي سو. راځو زموږ اساسي بحث له همدغه جملې څخه شروع کېږي چې انساني هوش څنګه مصنوعي سو. artificial intelligence مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده؟ انسان تفکر لري، انسان کتابت کولی سي، انسان ژوند جوړولی سي، تمدن کولی سي، کمپیوټر جوړولی سي، مشینري جوړولی سي، وسایل جوړولی سي. دغه انساني نظریات اما توپیر دا دی چې په خپل ذکاوت سره کولی سي چې یو کار سرته ورسوي، خو ډېر زیات وخت به ورڅخه نیسي او په ډېر غټ لګښت باندې به سرته رسېږي. خو ویې کولی سول د 21مې پېړۍ انسان وکولی سوی چې هغه کارونه چې یو انسان یې په ساعتونو نسي سرته رسولی، د کمپیوټر په مرسته باندې، د مشینري په مرسته باندې، د ټکنالوژي په مرسته باندې هغه څو ثانیو ته راټیټ کړي چې همدغه مجموعې ته artificial intelligence وایي یا هم مصنوعي ځیرکتیا ورته ویل کېږي. مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده؟ هغه پرمختللې ټکنالوژي ده چې کمپیوټر ته دا وړتیا وربخښي چې انسانانو ته ورپټ فکر وکړي او غبرګون وښیي. د مصنوعي ټکنالوژي هدف څه شی دی؟ انساني فکر په کمپیوټري فکر باندې اړوي. هغه فکر چې له انسان سره شته، هغه څه چې انسان کولی شي، دا وړتیا کمپیوټر ته انتقالوي چې هغه یې وکولی شي. دغه ته artificial intelligence یا هم مصنوعي ځیرکتیا ورته ویل کېږي. د دې ټکنالوژي پر مټ کمپیوټرونو ته دا ورښودل کېږي چې ستونزې حل کړي، وړاندیزونه وکړي، وړاندوینه وکړای شي او حتی له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي. بېرته د خپلې تېروتنې هم اصلاح کولی شي. دا په دومره لوړه کچه باندې، په دومره لوړ سټنډرډ باندې جوړه شوې ده چې کولی شي خپلې ستونزې حل کړي. مصنوعي ځیرکتیا پر پراخو ډیټا او الګوریتمونو ولاړه ده. څنګه یو مشینري کولی شي چې هغه انساني چارې مخته یوسي، هغه کارونه سرته ورسوي چې انسانانو مخته وړل. د نړۍ د ټولو انسانانو د مغزونو، د هغوی د کلتور، د هغوی د هېواد د فرهنګ مجموعه په انټرنیټ کې راځای پرځای شوې ده. په میلیونونو معلومات زموږ تاسې د هر کس ده، په ټریلیونونو جیبي او ټیبیګانې ډیټا زموږ تاسې ده شته. د دغه ډیټا د نهایت راټولولو او مجموعه کولو لپاره یې مصنوعي ځیرکتیا په کار باندې اچولی ده چې په یوه ثانیه کې په ټریلیونونه معلومات سرچ کېږي او موږ تاسو ته خپل هدف په لاس راکوي. دا دنده د مصنوعي ځیرکتیا ده. مصنوعي ځیرکتیا څه وخت رامنځته شوه؟ 2015 د ډسمبر 10مه نیټه 2015 د ډسمبر 10مه نیټه
له نن څخه اووه کاله مخکې شپږ تنه ملګري پر یوه داسې موضوع بحث ته کښېنستل چې په 6 میلیارده انسانانو کې له بل چا سره فکر هم نه وي. یوازې دغه فکر او دغه انګېزه او دغه اړتیا له دغه 6 انسانانو سره وه. دوی کښېني مجلس کوي او پر دغه موضوع باندې بحث کوي. د هغه وخت دی چې نور انسانان دوی ته لیونیان وایي. دا نظر د یو داسې سیستم جوړول و چې وکولی سي ټولې هغه چارې چې زرګونه انسانان یې په لسګونو ساعتونو کې کولی سي، خو دا سیستم یې د کمپیوټر په مرسته په یوازې ځان د څو ثانیو په جریان کې سرته ورسوي. دا سیستم اوس راځو دا 6 تنه ملګري څوک وه؟ ډېره به شاید درته جالبه وي. اوس به وګورئ چې کوم کسان. ایلن ماسک هغه نوم دی چې د ټولو انسانانو په ذهن کې دی او د اوسني نړۍ ځوانان ټول ورسره بلد دي. هېڅ ټکنالوژیکي سرچینه به د ده له لاس څخه بغیر په اوسني نړۍ کې هغه به وجود ونه لري. ایلن ماسک، سام الټمن، ګریګ بروکمن، ایلیا زریمبا، جان سکلمن دا هغه کسان دي، هغه ملګري دي چې دوی سره یو ځای کېږي او د دغه مصنوعي ځیرکتیا بنسټ دي. لومړی یو مجلس کوي، عادي مجلس کوي. و چې دا څوک دي مخته ځو پېژنئ. دوی څه کوي؟ د اوپن ای آی په نوم باندې یو شرکت رامنځته کوي. لکه زموږ تاسې ځوانان نعمت صاحب د افغان مالدار په نوم باندې یو شرکت رامنځته کړی دی. یوه د اقتصادي برخې ته یې کار کړی دی، تولیدات لري. حتما څو ملګري سره کښېنستلي دي، نظریات یې تبادله کړي دي، وروسته یو شرکت او یو دغسې پروسه دوی د اوپن ای آی په نوم باندې دی. 5 دسمبر 2015 لوکیشن یې سان فرانسیسکو دی. د امریکا د سان فرانسیسکو په ایالت کې یو کوچنی دفتر نیسي، همالته یې لومړنۍ اداره یې جوړوي د اوپن ای آی په نوم باندې. او په کمپنۍ سایز یې په لومړنۍ کې 100 تنه وه، په اوس وخت کې 200 تنه دوی کارمندان لري. یوه پوښتنه کوم دغه کس څوک پېژني؟ آیا تر اوسه مو په اړه څه اورېدلي دي؟ سیم الټمن. He is the CEO of OpenAI. د OpenAI شرکت منیجر دی. راځئ د ده د ژوند په اړه یې واورو. امریکن انټرپرینر دی، انویسټر دی او پروګرامر دی. ډېر جالب غریب ژوند ورباندې تېر شوی دی. راځو یو څو لنډې برخې نور تاسې وایو. په 1915 د اپریل پر 22 په شیکاګو کې زیږېدلی دی. مور یې ډرماټولوژیسټ وه. ډرماټولوژیسټ هغه ډاکټر ته ویل کېږي چې هغه د پوستکي د برخې متخصص وي. په 8 کلنۍ کې لومړی کمپیوټر رانیوي. د کمپیوټر سره یې ډېره علاقه وه. په 8 کلنۍ کې په دې باندې توانېدلی دی چې دغه ارمان یې پوره شي. په 2015 میلادي کال له مکتب څخه فارغه شوی. یو کال وروسته یې په سټانفورډ پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پوهنځۍ ته مخه کړه. خو له بده هماغه پوهنځۍ په لومړي سمسټر څخه وروسته پاتې شوې ده، پکښې ډراپ شوی دی. تر یوه سمسټر ویلو وروسته له پوهنتون څخه ډراپ شو. اوسنی عمر یې 38 کلن او دنده CEO of OpenAI. مخته ځو. چټ جی پی ټي هغه جمله ده چې زموږ او تاسې د بحث اساسي موضوع ده. دا چې چټ جی پی ټي څه ده؟ موږ او تاسې یوازې چټ جی پی ټي اورېدلی دي، خو چې دا جي فی او ټي څه معنا لري راځئ چې نن دا هم زده. جنریټیو پری ټرینډ ټرانسفارمر، مخکې له مخکې ټرین شوی ټرانسفارمر چې په هغه کې متنونه، ویډیوګانې او ساونډونه پکې ځای پر ځای شوي دي. چټ جی پي ټي چې ده راځئ لنډې تاریخچې ته. د 2022 کال د نومبر پر 10 نیټه اوپن ای آی شرکت خپلې نتیجې ته رسېږي. هغه د 2015 د 2 کاله مخکې چې کومه خواري یې وکړل، 6 ملګري سره کښېنستل، هماغه په 2022 کال کې دغه نتیجې ته رسېږي. موخه یې دا ده چې د انساني فکر او وړتیاو کمپیوټري کول. چټ جی پي ټي د مصنوعي ځیرکتیا د لټون هغه نوی سیستم دی چې د انسان هرې پوښتنې ته جواب وایي. دا یې لنډه تشریح ده چې هغه که هره برخه کې هغه پوښتنې چې انساني فکر کې پیدا کېږي هغه ته جواب څوک ویلی شي؟ چټ جی پي ټي ورته ویلی شي. خو ما ستاسې په ټلیفون کې، ستاسې په خپل جیب کې د انټرنیټ په مرسته باندې په هر ځای، هر چیرې او هر محیط کې د هر انسان لپاره نه نژاد مني، نه هم قوم مني، نه هم ذات مني. پیاوړتیا او سرعت یې څومره دي؟ دا سیستم دومره پیاوړی دی چې په 2 ثانیو کې تاسو ته له 100 تریلیونه پارامترونو څخه
چې پکې ثبت شوي دي په څو ثانیو کې معلومات راټولوي، منیجوي، تحلیلوي او وروسته ستاسې ته نتیجه په لاس درکوي. اوسنی ښه والی دا دی چې په دغه لنډ وخت کې څلورم ورژن یې هم راغلی دی چې هغه ته چټ جی پی ټي څلورم جنریشن ورته ویل کېږي. دغه یې هم لانچ شوی. په لومړني کې 1.5 میلیون په شاوخوا کې پارامترونه ځای پر ځای شوي وو چې هغه به د معلوماتو کوچني کوچني واحدونه وو، اما په دغه بل کې تر 100 ټریلیونه هم زیات. د چات جی پی ټي په مرسته لاندې مهارتونه خپلولی شو، جنګي وسایل ورباندې ډیزاینولی شو، د انجینري نقشې ورباندې جوړولی شو، علمي مقالې ورباندې لیکلی شو، ګرافیکس ډیزاینونه ورباندې کولی شو، هر ډول معلومات ورڅخه لاسته راوړلی شو او رواني مشورې ورباندې کولی شو. که چېرې کوم کس رواني ستونزه ولري بغیر له ډاکټر څخه کولی شي چټ جی پي ټي ته مشوره ورکړي. د ټولې نړۍ په سطحه به هغه د معیاري رواني ډاکټر به دته د خپل ناروغۍ علاج به ورته پته کړي. راتلونکي هره ټکنالوژیکي نوښت اختراع هغه له ځان سره چې ګټې لري تاوانونه هم لري. د مصنوعي ځیرکتیا متخصصین وایي په راتلونکي 10 کلونو کې به موږ د انساني مغزونو کې به داسې امپلانټ ځای پر ځای کړو. دا ګوري لکه چې مخکې مو ویل اول کتاب دا د کتاب راتګ د هغه وخت هغه سره انسانانو ته ډېره جالبه پدیده وه، خو اوس هغه په کمپیوټر باندې واوښته، کمپیوټر په انټرنیټ باندې، انټرنیټ دا دی اوس په مصنوعي هوش باندې اوښتی. دوی وایي دا هېڅ ناممکنه نه ده. اوس کار پر دې باندې کوي چې 20 کاله وروسته به موږ وتوانېږو چې په انساني مغزونو کې داسې چیپونه ځای پر ځای کړو چې په هغه کې به خپله ګوګل، چات جی پي ټي او د انساني نړۍ ټوله معلومات په پکې کې وي چې صرف چې په مغز کې یو څه راګرځي هغه به مغز به خپله درته جوابوي. هېڅ اړتیا به نه وي چې بیا موږ تاسې ولاړ شو پوهنتون ووایو، استادانو ته کښېنو، کتابونه مطالعه کړو، انټرنېټ راخلاص شو. د ټولې نړۍ ډیټا به د ټولو انسانانو د مسلکي کسانو هغه به زموږ تاسې په مغز کې به وجود ولري. د یوه چیپ په مرسته به خپله بیا مغز به سرچ کوي، انجنونه دي. دا برخه چې موږ تاسې اوس اشاره ورته وکړه چې دوی به داسې امپلانټونه په انساني مغزونو کې ځای پر ځای کړي چې د هغې په مرسته به کولی شي لکه ګوګل، هماغه ګوګل به په انساني مغزونو کې به نصب وي، اتومات به ټوله ډیټا به ورڅخه په لاس باندې راسي او دا هېڅ ناممکنه نه وي. اوس یې تر ټولو مهمه برخه ده، دا خو مو وپېژنده چې چټ جی پي ټي د انساني هوش کارونه کولی شي، هغه کارونه چې انسانانو کولی شي، چې انسانانو به پخوا مهندس پر راولاړېدی د یوه تعمیر نقشه به یې جوړوله، اوس یې کمپیوټر کوي، ټلیفون یې کوي، انټرنېټ یې کوي. اوس دا څنګه موږ کارولی شو؟ تر ټولو اساسي برخه یې دا ده چې زما ټلیفون په لاس کې دی، په دغه پریزنټیشن ته ناست یم، زه څنګه کولی شم چې زه یې وکاروم، یوه ګټه پاکه لنډ باید ورڅخه واخلم. په افغانستان کې د چټ جی پي ټي معمول چټ بوټ نسو کارولی. زموږ یوه ستره بدبختي دا ده له میلیونونو بندیزونو سره سره یو دا بندیز هم زموږ تاسې په برخه رسېدلی دی چې د دغه چټ جی پي ټي څخه هغه اصلي ورژن څخه یې زموږ تاسې په هېواد کې استفاده نسو ورڅخه کولی. خو هماهره ستونزه یوه حل لاره لري، یوه حل لاره یې هم درته راوړې ده. لاندې وړیا او اسانه ټول یې زموږ په وطن کې کار کوي. تاسې همدا اوس سرچ کړئ، معلومات یې راواړوئ او هره پوښتنه چې لري هغه ورڅخه وکړئ. دغه نوم به نه هېروئ، پرپلکزټي اے آی دغه نوم د دغه ټوله پریزنټیشن تر ټولو اساسي برخه ده. تاسې کولی شئ چې په وړیا شکل باندې پوښتنې ورڅخه وکړئ، معلومات ورڅخه وغواړئ، همدا اوس یې په ګوګل کې په براوزر کې تاسې سرچ کړئ، تاسې به د هرې برخې په اړوند باندې معلومات به درته درکوي. نو زموږ ستاسې مرکزي ټکي پرپلکزټي ده، اے آی دی په مفت شکل باندې کار کوي، وړیا موږ تاسې کولی شو په هره ثانیه کې معلومات ورڅخه حاصل کړئ. تاسې دغه عکسونو ته وګورئ یوازې د 15 ثانیو لپاره. زموږ تاریخ، فرهنګ، کلتور، ښار او سارا پکښې لیدل کېږي. شنې سترګې، سپینه لنګوټه، مختلف نژادونه. دغه عکسونه چې موږ تاسې دلته یې ګورو دا په اصل کې هېڅ وجود نه لري. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې یو انساني ربوټ ورته ویلي دي چې ته ماته د افغاني کلتور لنګوټه یې باید پر سر واوسي، سترګې باید شنې واوسي، نارینه واوسي، سپین ږیری واوسي، ځوان واوسېږي یا هم ماشوم واوسي، په دغه شکل یې راته جوړ کړه، هماغه دا چاره سرته رسوي کار کوي. موږ به پخوا د یو کار سرته رسولو لپاره لومړنی سیستم به دا و چې غلامان به یې نیول، هغو باندې به یې کارونه کول.
وروسته دا برخه بیا راغله نرسه ژوند عصري شو هغه په کارمندانو باندې واوښته د غلامۍ دغه څخه خلاص چې کاملا ټول ژوند به د هغه لپاره وقف کړی اوس بیا دا مشین به دې ځان ته په وظیفه باندې ګمارلی پخوا چې بیا خبره ته رارسوي د یوه ولایت څخه تر بل ولایته پورې تر بل هېواد د یوه هېواد څخه تر بل هېواده پورې انسان به راسته و پوسټ بکسونه به وه اوس دا د ټلیفون د مازې مشینري موږ تاسې استخدام کړې د هغه یې سرته رارسوي نو دا د ای آی مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د افغان پښتنو څو انځورونه چې اصلا هیڅ وجود نه لري جالبه دا ده چې تاسو د غوښتنې مطابق عکس درته جوړوي که ځوان ورته ووایاست ځوان درته جوړوي که سپین ږیري ورته ووایاست سپین ږیري که نارینه یې که ښځینه یې هره برخه چې څنګه ستاسې خوښ وي هماغه درته جوړوي مختلف کارېدونکي ادرسونه او کار یې دا برخه نهایي مهمه او زموږ او ستاسې هغه برخه ده چې موږ خپل عملا کار ورڅخه اخیستلی شو راځو اوس خو مخکې وویل چې دغه کارونه کولی شي اوس یې کومه دي ادرسونه یې کومه دي یو شی غواړم چې واضح کړم د انسان سره یو د متن په شکل باندې دی مباحثه کوي چې هغه چټ جی پی ټي دی دغه سیستمونه ته چې د متن په شکل د انسان سره مباحثه کوي نظریات تبادله کوي دغه سیستم ته چټ بوټ ویل کېږي دغه مصنوعي ځیرکتیا ته چټ بوټ ورته ویل کېږي اوس راځو د NAMECHEAP په نوم باندې دا یو سایټ دی تاسو کولی شئ چې همداوس په ګوګل کې سرچ کړئ دغه ویب سایټ درته راخلاصېږي دا څه کار کولی شي دغه مصنوعي ځیرک ستاسو پیج یا شرکت ته په ثانیو کې لوګو در جوړوي او ښه خبره دا ده چې وړیا یې درته جوړوي د څو ثانیو په جریان کې تاسو خپله چیچ ورکوئ د کمپنۍ نوم ورته ورکوئ او صرف یې هغه ډول یې ورکوئ پوښتنه درڅخه کوي چې ایجوکیشن ده انټرټینمنټ ده د ساتیري دپاره کار ورڅخه اخلي په څه ډول شرکت کې کار ورڅخه اخلي راځو AUDYO اوډیو په نوم باندې دغه ویب سایټ دا مصنوعي ځیرک کولی شي تاسو ته یو خط د غږ په بڼه باندې واړوي څنګه کولی شي داسې کولی شي خط ورته ورکوم په وایس یې راته والدی دې ماته ووایي فرض مثال یو کس ګونګی دی خو لیکنه کولی شي هغه څنګه کولی شي چې دغه خپله وینا په تا باندې واړوي ورکه یې لیکنه ورکوي دا یې اتومات په خپله په غږ باندې ورته اړوي نو د AUDYO دا هم وړیا ده خو مکمل ورژن یې ده تاسو کولی شئ چې په $10 باندې رانیسئ ټول ورژن یې په $10 باندې موږ تاسو کولی شئ چې رانیسئ دا نمونه ډېر مهم دي او دا ویب سایټونه ډېر مهم دي کویز لیکلی دي او تر څنګ یې GACKO لیکلی دي کویز جکو یې ویلی شي دا به د استادانو لپاره دي که د پوهنتون استادان واوسي که د مکتب استادان واوسي که د دارالمعلمین واوسي که نړیوال واوسي او که زموږ ستاسې د وطن خپل استادان واوسي دوی ټول کولی شي چې د هر مضمون که ریاضیات واوسي که فزیکس واوسي که پولیټکس واوسي که ساینسي مضامین واوسي د دې ټولو علومو دپاره کولی شي چې په څو ثانیو کې دې سوالونه ورڅخه وغواړي سټنډرډ نړیوال سوالونه جوابونه یې هم ورته ورکړي وړیا نه دي ټول ورژن یې په $11 باندې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ اما یو څه اندازه باندې یې وړیا دي دا یو ډېره ښایسته برخه ده چې زه خپله ډېره علاقه ورسره لرم نوم ورته ورکړه په عکس باندې درته ستا د فکر په شکل باندې عکس درته جوړوي مثلا داسې فکر درته راولاړ شي چې یوه ونې پر یوه ونه کې یوه ښه ښایسته مرغه دې ناست واوسي دا ورته ولیکه اتومات یې درته جوړوي رنګونه هم ورته ورکړه چې په سره کم رنګ یې غواړي دا د میډ جورني په نامه باندې یادېږي دغه مصنوعي ځیرک د خط ولیکي په عکس اړوي مثلا باراک اوباما په جیم کې درته جوړوي اتومات په چیش باندې درته اړوي دا ستا وینا په هغه عکس باندې درته اړوي دا عکسونه ټول ورته ورکول شوي دي انساني غوښتنه د مشینري سرته رسولې پسه دي په داسې شکل باندې دي بوټونه دي په دغسې ډیزاین باندې واوسي دغه تر ټولو مهمه ده چین په دا برخه کې لومړی هغه کریډیټ لومړی دوی ترلاسه کړي چینایان راولاړ شول د لومړي ځل لپاره د ای آی په مرسته باندې په مصنوعي روبوټ باندې خبرونه وړاندې کړل یوه ټلویزیون باندې یې دنده ورته وسپارله چې پخوا به یو خبریال ویل دوی راولاړ شول په مصنوعي روبوټ باندې دا دنده یې ورته دا ما ورته هم کولی شي
کولی شو چې خپل عکس ورباندې ودرو وینا ورته ورکړو پخوا مې فیسبوکي پوسټ په لیکنه باندې کوئ اوس راځم دا لیکنه ورته ورکوم دی دې په خپل شکل باندې په ویډیو شکل دې راته ووایي هغه ویډیو اپلوډ دغه ته اے آی سټوډیوز وایي دا مصنوعي ځیرک لیکنه په ویډیو اړوي خبرونه وایي بېلابېل کرکټرونه لري هر کرکټر خپل اواز لري نارینه هم پکې شته ښځینه هم پکې شته نړیواله مشهورې څېرې هم ورکولی شي خپله څېره هم ورته ورکولی شي په هر ډول چې مزلي هماغه ستاسې کار څخه اخیستلی شي ملا صاحب وایي زما د لنګوټه پر سر واوسي زه خپله برخې وینا دي په دغه سټایل کې راته راغلي د پوهنتون سړی بیا وایي په یونیفورم کې وایم د سراو د کوڅې سړی وایي په خپل کلتور کې وایم په هغه سټایل کې هغه رقم لهجه دي درته جوړوي په $90 باندې موږ تاسو پیدا کولی شي دا مفته نه ده اوس نړۍ ټوله پر سالي باندې ولاړه ده کله چې اوپن اے آی راولاړ شو دغه نوښت یې وکړي چې ټوله نړۍ یې حق حیرانه کړل دا د ټولې ټکنالوژیکي نړۍ په وړاندې یو غټ چیلنج دی چې د هغوی ټوله کارونه که هغه ګوګل دی که یوټیوب دی که نورې ټولنیزه رسنۍ دي د هغوی کارونه یې تر پوښتنې لاندې راوستل ځکه هېڅ اړتیا نه لرم چې چټ جي پي ټي دې وي واوسېږي زه دې ګوګل ته ولاړ شم نو ګوګل راولاړ شو د خپل کارمندانو باندې کار وکړي ژر تر ژره لومړنۍ اداره ټولنیزه اداره چې هغه راولاړ شو د ټولنیزه رسنۍ ده د دوی په مقابل کې بېرته خپل یو بل مصنوعي ځیرک یې جوړ کړي هغه ګوګل د بارډ اے آی په نوم باندې جوړ شو والی دا دی چې موږ تاسو په افغانستان کې هم کار کوي کولی شي دا هم دا اوس یې سرچ کړي بارډ اے آی درته راخلاصېږي مصنوعي ځیرک دی چټ جي پي ټي چې کوم شیان درلوده دا یې هم لري ګټې چې دي د چټ جي پي ټي ما مخکې اشاره ورته وکړه په ډېره لوړه کوالټي باندې چې هغه د انسانانو څخه څومره توقع کېږي دا مشینري هغونه په ځان کې د ورځ په تېرېدو سره اصلاح کاسټ افیکټیو دي قیمت یې ډېر لوړ نه دی لارج وکابلري لري په ډېره زیاته پراخه کچه باندې معلومات ورسره شته په کلي کې چې به مسله راغله د یو ملا صاحب وو دوه ملایان به وو ښار ته چې به راغله دا به 15 شپږ به شوه نو دا به موږ غټه ګټه وکړله انټرنیټ چې نړۍ داخله شوه هغه به شاید په میلیونونه به وه مسلکي او غیر مسلکي ټوله نظریات ورسره کار کوي اوس په فیسبوک کې موږ تاسو د یو موضوع اړوند که سرچ وکړو شاید په میلیونونو ډوله د یوې موضوع په اړه نظریات وي صحیح او غلط دا هر انسان په خپل اساس باندې خو معیاري بیا نه دي دا ټوله معیاري دي د معلومات داسې مثال لري په پای کې داسې خلاصه کولی شو لکه د هرې برخې د هرې مسلکي تخنیکي برخې یو فوق العاده متخصص پروفیسر او یا هم هغه د ده کښته درجه د پوهاوي چې دی هغه د ماسټر ډګري ده دا پوهاوی لري دی وایي زموږ سیالان څوک دي دا هغه برخه ده چې ما د اوپن اے آی له ادارې څخه راخیستې ده د دې خپله د مرکزي پالیسي ده وایي موږ 3 سیالان لرو چې موږ به مات یو ګوګل دی مایکروسافټ دی آی بي ایم د هر یو لپاره ځانګړتیا او دلیل یې هم لیکلی دی ګوګل اداره یو په زیاته کچه چې لري کارمندان لري هغوی کولی شي چې په دغه برخه تجربه لري که کار وکړي موږ په لنډ وخت کې ماتولی شي هغه دا د دوی د وړاندوینې سره سم څو ورځې وروسته یې بار باندې راوستی او هغه یې ټول بازار ته مارکېټ ته یې وړاندې چې اوس موږ تاسې وکړو دویم مایکروسافټ ډېر کمي تخنیکي انجینران لري کوم شی چې جوړوي سټنډرډ دی جوړوي بل آی بي ایم هم په همدغه سطح باندې کار کوي چې هغه په ټولو برخو ته لاسرسی لري امکانات په زیاته کچه امکانات لري نړیوال سټنډرډ اداره ده که وغواړي هر څه کولی شي نو دوی وایي موږ دغه 3 دانې سیالان لرو که موږ سره سیالي چا کولی شي په دغه 3 ادارې باندې وشي په سر کې څوک قرار لري ګوګل قرار لري لو سلیم یو شار مننه خدای دې وکړي دغه پریزنټیشن رمېدلی نه و اوس او یو څه مو ورڅخه لاسته راوړي دا چې معلومات نهایت ډېر دي پر دغه برخه باندې که موږ تاسې په ساعتونو بحث وکړو بیا هم نه خلاصېږي او اړتیا ده چې موږ تاسې په کافي اندازه کار ورڅخه واخلو ځکه ځینې برخې ما پرېښودلې دا چې په ټکنالوژي کې څنګه کارېږي په صنعت کې څنګه کارېږي تر ټولو خطرناکه برخه هغه د مصنوعي هوش یا هم د سلایو ورباندې جوړول دي یوه لنډه هغه د استخباراتو د برخې یوه کوچنۍ لنډه واقعه به اشاره به ورته وکړم د ایران یو خطرناکه ساینسپوه چې هغه اټومي وسلې جوړولی شوې
څو وخت مخکې په یو موټر کې ناست دي په ایران کې د خپل مکمل ښار کې په میلیونونو انسانانو په منځ کې یو انسان ټارګېټولی شي پر هغه باندې پټاویږي هغه له منځه وړي. دا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې ډیزاین شوي دي کار کوي. خو یو بل شی ډېر نه وي د دغه ټولو مور ریاضیات دي. د مصنوعي هوښ لومړنۍ سرچینه لږ به کښته ولاړ شو کالکولیټر دی، ماشین حساب دی. 2 جمع 2 څلور کېږي، 3 ضرب 2 شپږ کېږي. دا انسان په ډېر وخت کې کولی شي. خو کله چې دا محاسبه باندې غټ شي 1,25,000 ضرب 400 دغه کالکولیټر انسان جوړ کړي، د هوښ یې ورته ورکړي، پکې انسټال کړي، په ډېر کم وخت په څو ثانیو کې موږ تاسې محاسبه کوي. نو د انساني هوښ او د مصنوعي هوښ ملګرتیا د کالکولیټر د وخت څخه شروع شوې ده او اساس یې بېرته ریاضیاتو ته ځي. په پای کې وایم چې ریاضیات د طبیعت د قوانینو ژبه ده او که د چا ریاضیات نه وي زده هغه په دین هم نه پوهېږي، هغه ژوند هم یوه ثانیه بغیر له ریاضیات څخه نشي کولی. انسان فطرتا ریاضي پوه دی. موږ تاسې په طبیعت کې هر څه په شمېر دي. سترګې 2 دي، دا بیا ریاضي ده. غوږونه، ثانیې، وخت، انسانان، عمر، دا هر څه په شمېر دي. که مو ریاضیات نه وي زه مسلمان کېدلی نه شو، شاید ډېره درته جالبه واوسي. خو زه وایم د مسلمان کېدلو لومړنی شرط دا دی چې الله پاک یو دی. دغه یو په ریاضي په مرسته باندې موږ تاسې ویلی شو. که ریاضي زده کړې نه شو ویلی چې الله پاک یو دی. لمونځ هم نشو کولی بغیر له ریاضي څخه، ځکه هر رکعتونه په شمېر دي، تسبیحات په شمېر دي، وختونه په شمېر دي. نو دا چې وخت کم دی ډېره زیاته مننه. کور مو آباد، سلامت اوسئ. زما پریزنټیشن تر همدغه ځایه پورې و. یوازې یوه لنډه ویډیویي برخه به بیا په پای کې ولرو. د ریویو په خاطر باندې په ویډیو کې به موږ تاسې په لنډ شکل باندې د ده خلاصه تشریح کړو. وروسته نورې برخې هم لرو د پروګرام، تر لمانځه وروسته به راځو. هغه خوندورې برخې وروسته دي. دغه زموږ تاسې علمي بانډارونه نوي دي، شاید لږ څه وغمیږي په ابتدا کې، اما وروسته به د وخت په تېرېدو سره ورسره عادت کېږو. بخیر. نو ډېره زیاته مننه. کور مو آباد، سلامت اوسئ. یوه ښایسته مشوره او اصلاحي لیکنه. په تش جیب او وچې ډوډۍ لوړ هدفونه ترلاسه کړه. ته چې څنګه یې داسې مه پاتېږه، د تغییر لپاره حتمي کوښښ وکړه. سینه پراخه کړه، د کورنۍ څخه نیولې د ټول ښار خبرې پر ځان ومنه. پرېږده چې خلک دې غیبت وکړي، منفي ټکي دې درته وښي. ته نو ژر غوسه مه کوه، دا ستا په ګټه کارونه دي چې نور یې ترسره کوي. دوی په دې سره تا لکه اوسپنه ښه ډېر ټکوي تر څو پوخ سې او د بیا ماتېدلو امکان دې پیدا نه سي. ته اوس هم لوړ شخصیت یې، د خپل فکر، زړه او خیال بادشاه یې. ته یوازې دومره وکړه چې خپله بادشاهي مدیریت کړه، نور خیر خیریت دی. زه مستر بین یم او پښتانه مې په باوجې پیژني. غواړم خپله یوه ارزښتمنه خبره درته وکم. هیڅکله مو خپل لاسته راوړنې او بریالیتوبونه له خلکو سره مه شریکوئ. له دوی سره د خپل ژوند ګډې وډې چټیات او ټوکې شریکې کړئ، تر څو فکر وکړي چې ته هیڅ ښه راتلونکی نه لرې، ځکه اوسني خلک د نورو له پرمختګه ډېره کرکه کوي.